سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به منګه مساله چولې جوړو. د دې چل ډیر آسان دی او دا ډیرې خوندورې او مزیدارې جوړیږي. و تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیر یو مزیدار او خوندورو چولو چل به یې زده کړئ. په دې کې به د ټول نه مخکې زموږ په کاریږي نیمه پیاله تیل یعنی اویل، یوه وړه قاشوغه زیره، دوه غوټې پیاز داسې قیمه شوي یعنی ګریدلي پیاز، دوه پلي د اوږې هغه هم داسې ګریدلي یعنی قیمه شوي، او دوه دانې ټماټر دا هم همدغسې ګریدلي یعنی قیمه شوي. یوه وړه قاشوغه د دڼیا پوډر، یوه غټه قاشوغه ګرمه مساله، د وړې قاشوغې نیمه حصه کورکمان، د وړې قاشوغې نیمه حصه د چاټ مساله، یوه وړه قاشوغه مالګه، یوه غټه قاشوغه پاپریکا، تقریبا 500 ګرامه چولې خوټ کېدلې. که ستاسو سره خوټ کېدلې تیارې چولې نه پیدا کېږي نو تاسو کولی شئ چې تقریبا نیم کیلو چولې وخوټ کوئ. نیمه وړه قاشوغه سور مرچکې او دوه شنه مرچکې، یو ګیلاس اوبه. اول به یو لوښی راواخلو او نیم غوړي به پکې ګرم کو یعنی نیم تیل. چې تیل کله ګرم شول نو بیا به پکې زیره ور واچو او ښه به یې پکې سره کو. تاسو د تیلو په ځای غوړي هم استعمالولی شئ. کله چې زیره دغسې سره شوله نو بیا به ورته دا پیاز ور واچو او ښه به یې پکې سره کو. کله چې پیاز سره کړي نو دا اوبه به هم وچې شي. کله چې پیاز سره شول نو بیا به ورته دا اوږه ور واچو او دا به پکې هم ښه سره کو. اوږه، پیاز او زیره ښه سره شول نو اوس به ورته دا ټماټر ور واچو او دا ټماټر به پکې هم ښه سره کو. زموږ ټماټر دا دی سره کېږي، سر به پې کېږدو چې ښه پکې پاخه شي او ښه نرم شي. نو بیا به پکې اوس دا خپلې ټولې مسالې ور واچو. ګرمه مساله، کورکمان، دڼیا،
مالګه، د چاټ مساله، او سور مرچکې. دا به پکې ښه ولړو. لږې غونده کې اوبه به ورته ور واچو چې دا مساله پکې نور هم سره شي. دا دی اوس زموږ مساله ښه سره شوې ده. اوس به ورته چولې ور واچوو. اول به دا چولې په لواب کې ښه مکس کو. اوس به ورته دا یو پیاله اوبه ور واچو. کله چې د اوبه په خوټ کېدلو شولې نو سر به پې کېږدو د 15 منټو دپاره. پنځلس منټه پس به زموږ دا چولې بیا دغسې ښکاري. اوس به تقریبا څلورمه حصه د دې چولو وچخو چې دا قورمه یې ښه ټینګه راشي. اوس به ورپسې اور کم کو او سر به پې کېږدو د 15 منټو دپاره. بل طرف ته به ولا مساله جوړه کو. اول به دا پاتې شوي غوړي ور واچو. دا چې لږ تاوده شول نو بیا به پکې پاپریکا ور واچو. پاپریکا به په دې غوړو کې ښه سره کو. کله چې پاپریکا سره شوه نو دغسې به ښکاري. بیا به ورته مرچکیا ور واچو. اوس به پکې دا مرچکي ښه سره کو. نو کله چې دې حد ته راورسېدل نو بیا به دا ټول راواخلو او په چولو د پاسه به یې ور واچو. اوس به په آخر ځل باندې سر د 15 منټو دپاره کېږدو په کم اور باندې چې ښه پکې دا پاپریکا او دا شنه مرچکي هر څه پکې دم شي. 15 منټه پس زموږ چولې به دغسې ښکاري، یعنې تیارې شولې. ډیره مزهداره او خوندوره ښکاري. راوبه یې باسو او ښه په مزه به یې وخورو. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو زموږ دا چینل لایک، شیر او سبسکرایب کړئ. او د دې سره د الله په امان.